د لسم او دولسم په امتحانونو کې کمی نمبر اخیستونکو زده کوونکو د مردان په کالج چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو ویناوه چې د بورډ په امتحان کې ځینې زده کوونکو ته زیاتې او ځینو ته کمی نمبرې ورکړې شوي دي. زمونږ د ری چیکینګ وشي، ری ټوټلینګ نه ری چیکینګ دی واپس وشي، زمونږ پیپر یې ټاپرانو سره چیک شي، که بیا هم پکې څه غلطي وه بیا یې موږ ذمهوار وو. د دې نه علاوه دا احتجاج موږ کړی دی، که په دې احتجاج ونه شي د دې نه سبا به انشاءالله موږ په نوښار کې هم احتجاج کوو، ښه بھرپور احتجاج به کوو. دا احتجاج خو موږ داسې وکړو چې عوامو ته نقصان ورونه رسي. د دې نه پس به بیا موږ انتشار هم خورو، موږ به پې هر ځای ته ځو، که هغې سره مسله حل نه شي قسم دی چې بیا د ډیمسۍ ته تیلې وویا. د زده کوونکو په وینا چې د نمبرو د خراب توازن او د کمو نمبرو له وجې ورته په کالجونو او پوهنتونونو کې داخلې نه میلاویږي. په 9 کې زما 723 راغلي وي، دا زموږ سره ظلم شوی دی. موږ ته مخکې په بي اس کې داخله نه میلاویږي. موږ چې یخ خوا فارمونه جمع کړو، یونیورسټۍ ته ځو، کالج ته ځو، کم خوا ځو هلته موږ ته په بي اس کې داخله نه میلاویږي. زموږ خو دا خواهش چې موږ به په بي اس زوالوجي الو، یا به باټني الو، یا به سالو، یا به سالو. ټول ملګري چې کوم دی زموږ خفه دي او موږ نن په دې دغه راوتي یو چې ټول به احتجاج کوو، یا به دا نمبر چې کوم دی سیم ورکوي او یا به چې کوم دی دا امتحان واپس کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت په بورډ کې د 11,100 نمبرو اخیستونکو زده کوونکو د پرچو د بیا کتنې او د زیاتو نمبرو د پلټنو لپاره 8 کسیزه کمیټې جوړه کړې.